یو بادشاہ ډېر ناپوه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کېږي خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېر ښه چرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغوی زر تار راکړو چې بیړه دې غرقه شي مونږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس کړي نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرته نو عزیزانو خبره دادا چې هلته خو وزیران هوښیارو که بادشاه ساده هم نو کار چلېده چرته چې ټوله معامله دغسې یا د خارونی او د کارغه کیسه وي کارغه او خارونی په جګړه دي نو نوشیروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ورسره دی چې وزیر ورسره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارونی وی صاحب پرېږدی وی نه حل ووایه وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د خارونی نه لور غواړي او خارونی نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې خارونی ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 خارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وایي دې خارونی ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو 100 خارونه وران شوي والا نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر خارونه به وران وګورئ د دوی دا جګړه ده خپله عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ چرته چې دا قومي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بیرته په تا بمباری کېږي ورځ بیرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وي نو عقل او سوچ وکړي که نه تا چې د چا انتخاب وکړو دینه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا که روس ووایي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناست دي خبرې پې کوو دې خبرو کولو له به ته څوک لیږې دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یئ دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه ای رحمانه چا ګټلې او چا بایللې نن ستا د نصیب جواري لګېدلې ده څوک یې ګټي او څوک یې بایلي د جوارۍ دونه دي د جوارۍ پړونه لګي زما عزیزانو عرض مې دا ما سره هیڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ شو د سیند په غاړه به ناستو روټۍ به چېرته پیدا کړه به یې وخوړه د سیند په غاړه به ناستو الله الله به یې کول بادشاه مړ شو چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې هغه ورته ووایي چې زه جرنیل صاحب زه دلیم بادشاه یم وی دلې څنګه بادشاه دا ګورې نه جامو ته ټاکی ګنډې او د سیند په غاړه ناست
ستنې نه تار ویستو سین ته ستنو غورځوله او راوړی زما ستن راوړی چې د دریاب څومره کبانو ټولو په خوله کې یو یو ستن نیولې وه ولی راوړه ویلوم لیده زه دلیم بادشاه چې جرنیلانو ډېر تنګ کو نو جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم درنه پاتې شي دو لاس دختې به ته روان شي بیا ورته څه وایي ورته وایي وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروان نو فعلم بأنك بعدها محمول دا شپارسنی یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل پوګي او قبر ته روان کړي خیال د دیو کا تراله او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہي په فقر کې ده بادشاہي په غربت کې ده بادشاہي په دې کې ده چې د شپې سړه روټۍ وخورې او سار بیغم را پاسې ایس غم غشتي عزیزانو خبره دلته د بادشاہ نه ده خبره د ملک ده خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام به څه کیږي ځکه چې د ړندو لاس کې د لارې سټیرینګ ورکې د ړندو لاس کې د اسپې واګې ورکې نتیجه به سي زیب کم طرف انجام به سي خبره د ملک ده دا څه ملک دی بیګا تاسو وکړه کروڑونه ډزې هم لیدل کنم دی لیدل نم دی اورېدل کروڑونه ډزې کلاشنکوف بمونه دا پکې خلاصې ده ولی منبري ګټلې ده تورشه په کچرو کې وګوره د سړي زوی شوی دی یو ډزې کړی دی تر ننه کیس نه خلاصېږي بیګای ملک ټیپر کړی دی په کروڑونو کلاشنکوف یې وچلې دی په یو سړي کیس رجسټر نشو دا ملک دی دا وطن دی ما یو ډز کړی تر ننه مې کیس نه خلاصېږي منبر له 2 کروڑه ډزې وشوې چا پې کیس رجسټر نه کړي اوس دې شله به عمر د کم ځای نه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم ځای نه پیدا کړي چې یو ښځه ورته راله ماشومې په غېږ کې دی وی عمره دا قرآن یوازې مونږ دپاره دی که تا دپاره هم دی ورته وی بیبي قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب که ټټو کو هغې دپاره هر څه دی بیا خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور هم را ټټنګه کړي نور لوی چینجه په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندلی چې دا ښځې سوټې تپي دا میندې پردي لوښي وینځي دا میندې چې دی پردی جامې وینځي
او دا ډنګي راوړې دی ډمګي دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندل قوم هلکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا که وزر درکم ته خود خلکو سترګې خوري تاسو خدای پیژندل قوم دا غریبان دا د شنو چایو غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندلی دلته یو دی د خره غوندې سپېږمۍ دي پرون میلادینو سپېږمۍ خړې وې داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږمۍ دا خدای پیژندلی خدای په یاره واورئ یا به مړ یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او داغي پوجا پاٹ پریخه نه او تاسو خاورس په دوربین کې ولیدا نو کمرم په قبر میرا شي متیاز یو خاورس بنګور دغه تالی سټ بېای دغه چولی چوک بېای دغه پردی جارو کخ بېای تاسو به خدای په خپلو په نو درې او نه به تاسو له خدای خاورس دا خدای پیژندل قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږه ولی مهرباني نه ده کړې ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خپل ځان او پیژنئ خپل حیثیت او پیژنئ خدای او پیژنئ د خدای رسول او پیژنئ حکومت توایم د خدای غلوی ورځ خاطرو کده د ملک تقدیر سره لوبه مکوا د دې ملک تقدیر سره لوبه مکوا دا ملک به تباہ شي دا به غرق شي آسمانی آفت به پراشي لوټه به اعلان دی بعد خدای داسې کړی نه دی نوح علیہ السلام پیغمبر پکې موجود او طوفان پراغه لوټ اعلان دی باندې پاتې نشو اسمان د پاس نه برابرول او زمکه د لاندې نه یو یو ساس کې به د کوهی تور غرم را پریوتو آسمانی آفت به پراشي د ملک تقدیر سره لوبه مک اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا د ملک مشرایلا د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چا دا سړی زه د ملک مشر کوم د کې اهلیت هم شتاو کنه سبب دې د ملک ترجمانی کولای شي او کنه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشي چې هغه عظیم دوپړه بي بي سي باندې کړی دي او د پاکستان نه بغیر بل خبره نشته په عالم کې په شرمونو شرمولو د ملک په دنیا کې تاسو څه خبرې تاسو خو د میان ورونه تلاو کې چې کوم ځای ګرځي دغه ځای وینئ بارم نظر نه لګي نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبه حکومت ورته قانون رئیس ته چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله قید کوي او پلانې څوک کوي دومره کاله قید ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوي چې شعور خو پکې وي کنه دا قوم د الیکشن قابل نه دی دا قوم د دې قابل نه دی پرون تاسو وګورئ د دې قوم چې د خلکو د خزو د لونو پکې کمی بی عزتای شي نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لونو او د خزو تصویرونه فکره واده د چا دی او خزي پکې د چا و شر نه دی اوس بیا خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته دا بیا خبره ده ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه کم قوم کې چې عقل وي ادا سے قوم نه لکه دا مونږ چې ادا خلق نه انور قومونه هغه امریکای غونډه قوم وي یورپ غونډه ممالک وي هغه روس غونډه قوم وي هغه چین غونډه قوم
کم قوم کی چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری مونږ قوم کې عقل نشته د مونږ قوم عقل تاسو وکتو پرون مو کتو بل ورځ مو کتل دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک دا زمونږ سړی دي دا زمونږ لکان دي او دغه زمونږ خزي تاسو خیال را دغه زمونږ خزي دي چې په پولینګ سټیشنونو سهال ور سره وشي دا هغه شرمېدلې قوم تاسو خیال راغی نو دې قومونو کې عقل نشته دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولید نن د ملک تقدیر دا نن د قوم د چا په لاس کې ورکړو په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکو د ملک تقدیر به کوم خلق جوړي د ملک فیصله به کوم خلق کوي دا تاسو د چا په لاس کې ورکو په دې سوچ کړئ خو د کارغان ورونه وای مردار املان دی ولید او پاس ته ګرځیدي کان کو پته نه لګیدا دلته سوال د عزیزداري نه سوال د رښتې نه سوال د پرې جنبه نه سوال د دیوی چې زه د ملک د تقدیر واګه د چا په لاس کې ورکو ټانګه ډکه دا او سړی پکې ناشتي او تا د اس په واګي ډین لا په لاس کې ورکې دومره خو به پوهېږي په خبره چې د اس په واګي ډین لا په لاس کې ورکې نو اس په ټانګه او پکې سورلې به بچ پاتې شي نن تاسو د ملک د تقدیر فیصله رندول په لاس کې ورک خدای دې ملک ستاسو مو خدای دې ملک شه دې ملک سوال دل تعزیزه دا نه سبب دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی تو وګوره چې دا ته چا په سیمنډې وای چې دا به جوړول شي سبب دې ملک د پاره د قران کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي تو وګوره چې دا ته چا په سیمنډې وای چې دا د قران د آئین پالیسی جوړول پوي سبب د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي تو وګوره چې دا سړی پدی پوي لدې داسې مثال ده اوس چاته دا خبره کوي او خزوا بجای نامه وا بجای نو د کور مالک ته ډېر تنګ وا او چې کوم رانه به وکړل به فټه مو لعنت اخر داغه اډو په فټه مو څه پروا نه راته اخر وی چې په فټه مو د بجای سشي چې سوی پوزا په دا بیخ کې پرې کړې نشي پوزا دې په بیخ کې نه غوسه کړی په فټه مو دا بجای اډو شرمېږي دا قوم په فټه مو شرمېږي یا هم شرمولو زما الکما ګیره مې سپینه شوه عمر ټول تیر شو ما څوک نه شرمولې بلکې زه شرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلې دا کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تللی مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تللی ویل نه نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وی چې نه مال بس خبره خلاصه وی څنګه ته یې داسې زه یم نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نه شرمېږي نو عرض مې دا و چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلی د دې قوم د لاس